د نننۍ خبرو اترو موضوع د ساينس په رڼا کې قرآن او انجیل دی. سپیڅلی قرآن اخرنی الهي کتاب دی او په اخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د دې لپاره چې کوم کتاب دا دعوه وکړي چې دا د خدای د طرفه دی، باید د هغه وخت مطابق یو امتحان کې هغه کامیاب شي. په پخوانیو زمانو کې د معجزې دور و. الحمدلله قرآن د ټولو معجزو نه یو بهترینه معجزه ده. وروسته بیا د ادب او د شاعرۍ دور شو. مسلمانان او غیر مسلمانان دواړه دا دعوه کوي چې قرآن د ځمکې پر مخ تر ټولو غوره عربي ادب کتاب دی. خو نن د ساينس او ټکنالوژي دور دی. راځئ وګورو چې قرآن د عصري ساينس سره سمون لري که نه. البرټ آینسټاین ویل دی چې ساينس بې له دینه شل دی او دین بې له ساينسه بلوند دی. اجازه راکړئ درته یادونه وکړم چې دا مبارک کتاب د ساينس کتاب نه دی، بلکې دا د نښانو کتاب دی، بلکې دا د نښو کتاب دی، آیتونو کتاب. په قرآن کریم کې 6,000 نه زیات نښې او آیتونه شتون لري چې له دې نه 0 نه زیات د ساينس په اړه دا ټولې خبرې دي. تر هغه ځای چې زما خبرې د قرآن او ساينس په اړه دي، زه به یوازې د هغو ساينسي حقایقو په اړه خبرې وکړم کوم چې ثابت شوي دي. زه به د هغو ساينسي اټکلو او نظریاتو په اړه خبرې نه کوم کوم چې لا ثابت شوي نه دي، ځکه موږ ټول پوهیږو ډېر وختونه ساينس بدلون کوي. ډاکټر ویلیام کیمبل چې د ډاکټر مورس بوکایل د کتاب ځواب کې کتاب لیکلی د تاریخ او ساينس په رڼا کې قرآن او انجیل، هغه په خپل کتاب کې وایي 2 ډوله لارې شتون لري. 2 ډوله لارې دي. یو د موافقت یعنی د یو ځای کېدو لاره ده چې یو سړی هڅه کوي چې مذهبي کتاب او ساينس ترمنځ سمون راولي. بله د ټکر لاره ده چې پکې یو سړی هڅه کوي چې کتاب او ساينس ترمنځ اختلاف پیدا کړي، لکه ډاکټر ویلیام کیمبل. خو تر هغه ځای چې د قرآن خبره ده که یو څوک د ټکر لاره کاروي او که د موافقت که منطقي وي، او کله چې یو منطقي وضاحت درکړی شي، هیڅوک نشي کولی د قرآن یو آیت هم د ثابت شوي عصري ساينس خلاف ثابت کړي. ډاکټر ویلیام کیمبل په قرآن کې مختلفو ساينسي غلطیانو ته اشاره وکړله، خو زه باید په ځوابي وینا کې دا خبرې رد کړم. خو څرنګه چې هغه لومړی خبرې وکړې، زه په خپلو خبرو کې ځینې ټکي رد کړم، په ځانګړې توګه د جنین پیژندنې او د ځمکې پیژندنې په اړه، او پاتې نور هغه به انشاءالله په ځواب کې روښانه کړم. زه باید دواړه کارونه وکړم ځکه موضوع د ساينس په رڼا کې قرآن او انجیل ده. زه یوازې د یو کتاب په اړه خبرې نشم کولی. ډاکټر ویلیام کیمبل د انجیل په اړه یوازې یو 2-3 خبرې وکړې، خو زه به انشاءالله د دواړو په اړه خبرې کوم. زه غواړم دا د ستورپوهنې په برخه کې د قرآن او عصري ساينس موضوع سره برابر کړم. ستورپوهانو څو لسیزو وړاندې تشریح کړه چې کائنات څنګه رامنځته شول. دوی ورته بګ بینګ لویه چاودنه ویل. دوی ویل چې په پیل کې یو لومړنی بادل و، یعنی یو ګیس و چې وروسته د یو لوی چاودنې سره جلا شو او کهکشاونه، ستوري او ځمکه ترې جوړه شوه. دا معلومات په لنډه توګه په قرآن کې په سورة الانبیاء کې 21 نمبر سورت 30 آیات کې ورکړل شوي دي. ای کافران نه ګوري چې اسمانونه او ځمکې سره یو ځای وو او بیا موږ سره جلا کړل. فکر وکړئ دا معلومات چې دوی اوس پرې پوه شول قرآن 1400 کاله وړاندې ویلي دي. کله چې زه په ښوونځي کې وم، ما لوستلي وو چې لمر ولاړ دی، ځمکه او سپوږمۍ حرکت کوي، خو لمر بې حرکته دی. خو کله چې ما د قرآن یو آیت ولوستو چې په 21 سورت 30 نمبر آیت کې وایي دا الله تعالی دی چې شپه او ورځ، لمر او سپوږمۍ پیدا کړي، هر یو په خپل مدار کې په خپل حرکت سره روان دي. اوس عصري ساينس دا تایید کوي. په قرآن کې د یسجون کلمه کارول شوې ده او دا یو خوځیدونکی جسم دپاره کارول کیږي، او دا د یو خوځیدونکي جسم حرکت بیانوي. کله چې دا کلمه آسماني جسم لپاره وکارول شي، معنی دا ده چې په خپل محور کې دا تاویږي. لمر او سپوږمۍ دواړه هم په مدار کې ګرځي، هم په خپل محور کې دا لامبو وهي. نن موږ پوهیږو چې لمر قابو 15 ورځې وخت نیسي ترڅو یو ځل پر خپل ځان دا راتاو شي. اډوین هبل چې وموندله کائنات په خپرېدو دي. قرآن په 51 نمبر سورت 40 نمبر آیات کې وایي چې موږ پراخیدونکي کائنات پیدا کړي دي. عربي کلمه موسعون یو پراخیدونکي کائنات ته اشاره کوي. د ستورپوهنې او د هغو موضوعاتو په اړه ډاکټر ویلیام کیمبل یاد کړی. زه به په ځوابیه وینا کې بحث وکړم د اوبو د دورې په اړه چې ویلیام کیمبل ځینو شیانو ته اشاره وکړه. قرآن دا دوره په ډیر تفصیل سره بیانوي. زه پوهیږم چې ویلیام کیمبل 4 پړاوونه یاد کړي، خو اخرنی پړاو یې په سلایډونو کې نه و. نه پوهیږم ولې. دا د ځمکې لاندې اوبو د ذخیره کېدو پړاو دی. هغه دا پرېښوده ځکه شاید په انجیل کې نه و. ځکه هغه ویل چې په قرآن کې هیڅ داسې آیات نشته چې د تبخیر د اوبو د بخار کېدو په اړه سوي. قرآن په 14 سورت 11 نمبر آیات کې وایي والسماء ذات الرجع. قرآن قسم په اسمان چې بیرته راګرځونکی دی. دا آیات د اسمان دې وړتیا ته اشاره کوي چې اوبه باران بیرته راګرځوي، چې معنی تبخیر دی. ډاکټر ویلیام کیمبل چې په عربي پوهیږي شاید ووایي چې ولې
الله په ښکاره د باران بیرته راګرځولې کلمه ولې نه کاروي؟ اوس موږ پوهیږو چې الله تعالی ولې په خپل الهي حکمت داسې کار نه کوي، ځکه نن پوهیږو چې د اوزون طبقې سربیره د ځمکې د پاسه نورې طبقې هم شته چې نه یوازې باران بلکې نور ګټور مواد او انرژي هم بیرته ځمکې ته راګرځوي. نن موږ پوهیږو چې د مخابراتو، تلویزیونو او ریډیو ویوز دا هم بیرته راګرځوي چې موږ یې په وسیله تلویزیون کتلی شو، موږ خبرې کولی شو او راډیو اورو، او دا طبقې د فضا زیانمنې وړانګې بیرته بلې خواته دفع کوي. نو الله تعالی ډیر دقیق دی کله چې وایي اسمان بیرته راګرځونکی دی، او پاتې نور شیان چې ده یاد کړي په قرآن کې شته. تاسو زما یو ویډیو کتلی شئ چې دا دوره پکې په تفصیل سره ذکر شوې ده. الحمدلله قرآن په څو ځایونو کې د اوبو دوره یعنې واټر سایکل ډیر په تفصیل سره بیانوي، دا چې اوبه څنګه بخار کیږي، وریځې جوړوي، وریځو سره یو ځای کیږي، باران ترې په کومه میکانیزم باندې جوړیږي او بیا څنګه راځي لاندې. د ځمکې پیژندنې په برخه کې نن جیولوجي وایي چې د ځمکې شاهکابو 3750 میله دی. د ځمکې لاندې برخې ګرمې او ویلې دي، او هغه سطحي برخه چې موږ پرې اوسېږو ډېر نری دي، له 1 څخه تر 30 میلو پورې. دا د قاتېدو پدیده ده چې غرونه رامنځته کوي او ځمکې ته ثبات یعنې مضبوطوالی ورکوي. قرآن په سورت انبیا کې وایي آیا موږ ځمکه، فرش او غرونه میخونه نه دي ګرځولي؟ عربي کلمه اوتاد معنی میخونه دي، او نن جیولوژي ثابت کړې ده چې غرونه په ځمکه کې ژورې جرړې لري. هغه برخه چې موږ یې له غره ګورو لږه ده، اصلي او لویه برخه یې په ځمکه کې دننه ده، لویه برخه یې په ځمکه کې ده، لکه د یو واورې د غره څوکه چې لږ پورته وي او 90% دا لاندې په اوبو کې. ډاکټر فرانک پریس لیکي چې غره د میخ شکل لري او دنده یې د ځمکې مضبوطوالی او ټینګښت دی. موږ پر ځمکې غرونه مستحکم کړل تر څو له تاسو سره ونه لړزیږي. په قرآن کې د غرونو دنده لړزېدو میخونه دي. قرآن نه دی ویلی چې غرونه د زلزلې مخه نیسي. دلته د تمید کلمه کارول شوې ده چې معنی یې بې اختیاره ښورېدل او لړزېدل دي. دلته تمید کلمه ده تر څو ځمکه ستاسو د حرکت په وخت کې ونه خوځېږي. ځواب دا دی چې که زه وایم ډاکټران د ناروغۍ مخه نیسي، نو که څوک وایي چې په روغتون کې ولې ډېر ناروغان شته، دا د ډاکټرانو ملامتي نه ده بلکې روغتون د ناروغانو ځای دی.